بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم، له احترامات مې باندې خدای دې کې چې ټول افغانانو ته جوړ او وغوسې هر چیرته چې او یو سلامونه هغه مسافر ورونه همیشه چې زمونږ د لاسنیوي کوي، همیشه زما ملاتړ کوي او په دې هیله چې دې نه وروسته هم چې دغه افغانان بېوزله کورنۍ چې دغه افغانستان کې اوسېږي دوی سره مرسته وکړي او خپل مرسته دوی ته راولېږي. نن زه یو ځل بیا راغلم داسې یو کورنۍ ته چې د نږدې نه به زه دغه مور نه به پوښتنه کوو چې دا خپل په ژوند کې څه ستونزه لري، څه مشکلات لري، د دې مور د زړه حال به تاسو سره شریکوم. همشهری خانم، در زندگی چه مشکلات داری؟ هر مشکلی که داری میتونی کمرای متنای عزیز خود شریک کنی. مشکل این نیست که شوهر ما بیکار است او بچه که ما یک دانه معیوب است. اما خوشوی ما که مفید است. شوهر چی کار میکنه؟ کاروبار نداره. بیکار است؟ یک خانه است، یک خانه است. با چطور پیش بری زندگی خود خیلی شما؟ میبریم بار کم کشو. خیلی با چطور میکنی؟ مصرف خانه تان چطور میکنی؟ فامیل تان چند نفر است در یک فامیل؟ خیلی هم دخترکه است. خب یک بچه ما. بچه تان مایی بس؟ باید بچه ما معیوب است، کاروبار ندارم. خوشوی ما که مفید ما خوشوی ما مفید است. میبریم به یک رقم. زندگی ما خراب است. چی میخوایی؟ هموطنای ما که شما را میبینن در خارج کشور چی میخوایی؟ هر چی که میخوایی همی درد دلتان برشان قصه کن. کمک شوه که ما کنم مدد که مسلمان ها میکنیم بر ما. کران دیدی توریدی به تاسو خپل ویدی دی واورې د هغه مور بیخي خبره نشي کولی، دا کور یې دا ژوند دا زندګي د تاسو خپله وګوري. دا مور وایي چې زما خاوند مریضه ده، کار نشي کولی او یو زوی لرم، زوی مې معذوره ده، معیوبه ده، معیوبه ده، 15 لورګان لرم، وایي د ګټې وټې څوک نه لرم، بیخي وایي ژوند مې خراب ده، حالت مې خراب ده، هېڅوک هم مونږ سره مرسته نه کوي، هېڅوک بیخي مخیمه مکس کت بیخی از کار نیست. یک خانه است دفته و گذاره میکنم. اینم دا یو کوټه دغلته ده او یو خیمه لري هلته، بس نور هېڅ نه لرم. دا خپله وګورئ که دا کور سره رقم ده، دا ژوند دا زندګي نو په دې هیله یم چې تاسو افغانان دغسې بېوزله کورنۍ سره مرسته وکړئ او د دوی لاسنیوی وکړئ. یعنې زه درته داسې وایم تاسو ټول افغانانو ته چې هېڅ په درد نه خوري، هېڅ څه لاس په لاس شو او دا خپله دا بېوزله هېوادوال سره مرسته وکړو تر څو د دوی ژوند لږ شانتې مخته لاړ شي. نو هر څوک چې غواړي د دغه مور سره د خور سره مرسته وکړي، زما د واتساپ نمبر 070 دا زما د واتساپ نمبر ده، موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل مرسته دغه بېوزله کورنۍ ته راولېږئ. زه ستا ته مرسته نداریم که اما خوشوی خدا برای دوا کنم بیخواه به اولاد است که مفید است. خیر، خدا مهربان است، خدا مهربان است. موږ سره اړیکه ونیسئ، دغه زما د واتساپ نمبر ده او خپل مرسته دغه بېوزله کورنۍ ته راولېږئ. زه په شفاف ډول ستاسو مرسته دغه اړوند کورنۍ ته رسوم، نور مو وخت نه نیسم. خدای په امان.